تازه خبر طالبانو د پاکستان او ایران وروسته د ترکمنستان سرحدي ځواکونو سره جګړه کړې ده چې ولې نور جزئیات همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سرچینې د جوزجان په خماب ولسوالۍ کې د طالبانو او ترکمن پوځیانو ترمنځ د نښتې خبره ورکوي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست هلال بلخي د دوشنبې په ورځ وویل چې ترکمن سرحدي ساتونکو 3 ورځې وړاندې یو ملکي وګړی وژلی او بل یې ټپي کړی دی. د هغه په وینا وسلوال طالبان نن سهار هغه مهال د ترکمن سرحدي ځواکونو له ځوابي برید سره مخ شول چې د امنیتي وضعیت د څېړلو په موخه د خماب ولسوالۍ پولې ته تلل. بلخي وویل طالبانو د ترکمن سرحدي ساتونکو د برید په ځواب کې ځوابي ډزې وکړې. تر اوسه د پیښې جزئیات نه دي څرګند او د مرګ ژوبلې په اړه هم څه نه دي ویل شوي. خو د جوزجان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس وایي چې په دې نښته کې طالبانو ته زیان نه دی غوښتی. له تېرې یوې میاشتې راهیسې ترکمنستان 3م ګاونډی هیواد دی چې د طالبانو لخوا پرې بریدونه کیږي. تر دې وړاندې د نیمروز ولایت کې کله چې ایراني ځواکونو یو افغان ته سپکاوی کړی و او افغان خاوره کې دننه شوی و، نو د طالبانو د سخت غبرګون سره مخ شول چې په پایله کې ایراني ځواکونو خپل پوستې پرېښودې او په تیښته بریالي شول چې د طالبانو یاد عاجل اقدام د هیوادوالو د تود هرکلي سره مخ شوی و او د ورته اقداماتو د زیاتوالي غوښتنه یې کړې وه. همدارنګه د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې هم د پاکستاني ځواکونو د افغان تار مخنیوی کړی او پاکستانیانو ته یې ګواښ کړی و که چیرې بیا پر افغان خاوره د افغان تار لګولو هڅه وکړي نو د شدید غبرګون سره به مخ شي. له دې وړاندې هم طالبانو د ایراني او پاکستاني ځواکونو سره د سرحدي ستونزو پر سر نښتې کړې وې. درنو کتونکو، له پاکستان وروسته ترکمنستان سره د طالبانو دغه ډول کړنو په اړه څه وایي تاسو؟ خپل نظریات مو د ویډیو تر کتلو او اورېدلو وروسته په کمنټ کې راسره ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.